مونږ موسی علیه السلام د 10 شپو ورځو لپاره د سینا غره ته غوښتی او وروسته مو 10 ورځې نورې زیاتې کړې. په دې ترتیب د هغه د رب ټاکلې موده پوره 40 ورځې شوه. موسی علیه السلام د تلو په وخت کې خپل ورور هارون ته وویل له ما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لاره مه ځه. کله چې هغه زمونږ په ټاکلې نیټه راورسېد او د هغه رب له هغه سره خبرې وکړې نو هغه هیله وکړه چې ای پروردګار ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا وګورم. الله وفرمایل ته ما نشي لیدلی، هو لږ شان د غره لوري ته وګوره، که هغه په خپل ځای ولاړ پاتې شو نو البته ته ما لیدلی شي. نو کله چې د هغه رب په غره باندې د دیدار وړانګې وغورځولې نو هغه یې میده میده کړ او موسی علیه السلام بیوخه پریوت. کله چې په سد شو نو وی ویل پاک دی ستا ذات، زه ستا په دربار کې توبه باسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم. الله وفرمایل ای موسی ما ته د خپل پیغمبرۍ او له ما سره د خبرې کولو په سبب په ټولو خلکو غوره کړی، نو څه چې زه درکړم هغه واخله او شکر ادا کړه. له هغه وروسته مونږ موسی علیه السلام ته د ژوند د هرې څانګې په باب نصیحت او د هر اړخ په باب هدایت پر تختو باندې لیکلی ورکړ او هغه ته مو وویل دا هدایت په خپلو محکمو لاسونو واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې د غوره مفاهیمو پیروي وکړي. ژر به زه تاسو ته د فاسقانو کور در وښیم. زه به له خپلو نښانو څخه د هغو خلکو سترګې واړوم چې په ناحقه په ځمکه کې تکبر کوي. هغوی که هره نښانه وګوري هېڅکله به پرې ایمان را نه وړي. که سمه لاره یې په مخه ورشي نو هغه به غوره نه کړي او که کږه لاره یې تر سترګو شي نو په هغې باندې به وخوځي، ځکه چې هغوی زموږ نښانې دروغ وګڼلې او له هغو څخه یې بې پروایي وکړه.